وای زه درته د اوښکو سمندر یم نو چپی ته زه درته د اوښکو سمندر یم نو چپی ته زه درته کافر یم نو دا ځکه کلمه یې ته زه درکې خپل ځان وینم دا ځکه آینه یې ته دا خو برکت زما د سر د چې کعبه یې ته او ځکه خاورې نه وې ټوکېدو به څنګه ستا ګلاب ځکه خاورې نه وې ټوکېدو به څنګه ستا ګلاب دا خو درته زه په تیارو تور یم نو ډیوی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره په دغه تمه په دغه هیله چې روغ به یې جوړ به یې او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. ملګرو د ادبي ګلونو نننۍ خپرونه کې راسره یو داسې هستي میلمه دی چې هېڅ تدارک محتاج نه دی. ملګرو په مختلف پاڼو به تاسو د دې کلامونه هم اورېدلي نو بالکل را سره ناستې کوي امام منظر صاحب چې د اکوړي خټک د چشمه کلی اوسیدونکی دی. هېڅ تدارک محتاج نه دی. ډېر وخت مو نه اخلم راځئ چې په خپل پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی وایو. امام منظر صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. هرکلی خو تاسو ډېره مننه. هرکلی خو په مونږ فرض دی چې تاسو ته وکړو جناب احتشام صاحب او انضمام صاحب چې تاسو په داسې وخت کې په لنډو ورځو کې ډېر وخت نه تاسو ما سره په رابطه کې وای خو چونکې وخت نه میلاوېدو الله ته به منظوره نه وه. اوس تاسو ما ته د پېښور نه راغلي یې مونږ ټولو ته نو الله مو قدر وکړه په الله ګران شي. ډېره مهرباني جي. ستاسو هم ډېره زیاته مننه کو چې دومره مصروفه ژوند نه موږ له مینوالو لم وخت راوویستو. نو یو دنیا مننه. پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو. نو بالکل امام منظر صاحب ټول نه ډومبی خو راسره خپل یو غزل شریک کوي نو ډېره به ښایي. مننه جی. د غزل نه مخکې به زه دا خبره ضرور وګڼم لازمي به وګڼم چې زه نن تاسو سره بلکې تاسو ما سره په داسې ځای کې ناست یئ چې مونږ د داسې بابا د داسې جرنیل د داسې بهادر د داسې مجاهد په لمن کې ناست یو چې هغه د پښتنو دپاره د پښتو دپاره د دې خوار ولس دپاره د دې خاورې دپاره چې څه کړي دي هغه تاریخ ګواه دی د هغې پښتانه ګواه دي د هغې لر او بر ګواه دی. جناب اجمل خټک صاحب خدای بخلی دغه په مزار کې ناست یو په هغه کټ کې ناست یو چې په کوم کټ کې اجمل خټک بابا ناستی کړی دی هغه کې خپله ملا نیغه کړې ده. مونږ ته دا اعزاز حاصل دی دا فخریه مونږ وایو چې مونږ نن په هغه کټ کې په هغه شلیدلي کټ کې ناست یو او دغه په جولۍ کې دغه په مزار کې ناست یو. نو اول خو دا خبره ما ځکه ضروري ګڼله چې دا ډېره لویه هستي ده ډېر لوی شاعر دی ډېر لوی فنکار دی ډېر عظیم سړی او نن تاسو ما سره په هغه مزار کې ناست یئ او تاسو کلام غوښتنه وکړه نو بالکل کلام به درته پیش کړم. او خو د هغې نه مخکې ما ته مخامخ جناب زمونږ ډېر لوی نوم دی جناب پرویز باچا ورفې زڼګې او غفور شباب صاحب هم ما ته مخامخ دی. ډېر عظیم شاعر دی لوی شاعر دی. زه په دې اوسني شاعرانو کې ډېر ټاپ شاعر ځکه ګڼم چې د تصوف په دنیا کې ویرغوپه شوی شاعر دی او الله به یو مقام ته رسوي انشاءالله. سهیل ننګیال صاحب ما سره ناست دی زما په ړومبي شاګردانو کې او ډېر عظیم شاعر دی ښه شاعر دی د دې ټولو شاعرانو استاد کیږي. او زموږ چاچا اجمل شاه خټک صاحب موږ سره په دې پروګرام کې شرکت کوي. زه به دا ړومبی کلام پرویز باچا ته ډالۍ کوم. وایي زه درته د اوښکو سمندر یم نو چپی ته زه درته د اوښکو سمندر یم نو چپی ته زه درته کافر یم نو دا ځکه کلمه یې ته زه درکې خپل ځان وینم دا ځکه آینه یې ته دا خو برکت زما د سر د چې کعبه یې ته او ځکه خاورې نه وې ټوکېدو به څنګه ستا ګلاب ځکه خاورې نه وې ټوکېدو به څنګه ستا ګلاب دا خو درته زه په تیارو تور یم نو ډیوه یې ته او دا خو درته ما لکه د ګل ځواني خوړلې ده دا خو درته ما لکه د ګل ځواني خوړلې ده دا خو زه زوړ شوی یم بې وخته نو ښایسته یې ته او زه چې قاري نشم تلاوت پکې ونه کړمه زه چې قاري نشم تلاوت پکې ونه کړمه څه چل دی یوازې که خپل ځان ته سپاره یې ته
او درد خو پکې ما د خپلو ساندو شامل کړی دی درد خو پکې ما د خپلو ساندو شامل کړی دی درد در نه زاخلم بیا تکړه شه که نغمه ته او ته خو په ایمان چې د منظر زړه ته دعا کوه دا کردار زما د چې تک زیړ یم نصرای ته امام منظر صاحب ډیره زیاته مننه هم کوو یقینا دغه خوندور شعرونه به مو خوښ شوي وي خوند به مو ترې اخیستی وي او پروګرام کې به ترې نور شعرونه هم اورو ورسره به ترې پوښتنې هم کوو نو ټول نه ډومبی خو تاسو د تعارف محتاجه نه خو بیا هم زموږ دغه پاڼې مینوالو ته په خپل چې د شعر لیکو مو کله نه شروع کړی دا راسره لږه ظاهرا د شعر لیک خو ما اکثر دا خبره کړې هم ده خو بیا هم چونکې دا په فرایضو کې راځي چې نوی چینل دی ما ته مخامخ نو هغې سره زه دا خبره وکړم د باقاعده شاعري ما تقریبا 1990 نه چې د ما عمر 12 کاله و د هغه وخت نه ما شروع کړې ده او په هغه وخت کې ما سره خو استاد تر اوسه پورې څوک نه دی پاتې شوی بلکل راسره نشته خو خدای بخلي اجمل خټک صاحب چې به نو زما کلام سره به ډېره مینه وه او زما کلام ته به باقاعده پاتې کېدو او ډېرو پروګرامونو زه سره لاړ هم یم ډېرو جلسو ته د عوامي نیشنل پارټۍ جلسو ته په چارسده کې مردان کې پېښور کې ډېر پروګرامونه مې سره کړي دي نو زه ته روحاني استاد ویم خټک صاحب ته الله دې وبخي دا د ما روحاني استاد دی د 1990 نه ما شاعري شروع کړې ده او بیا راتله راته تر دې پورې ډیره ښه ده امام منظر صاحب په پښتو ادب کې خو ډېر زیات صنفونه دي نو تاسو کم صنف ډېر زیات لیکلی دی دا ما خو غزل ډېر زیات لیکلی دی او په غزل پسې مې نظم هم ډېر زیات لیکلی دی خو نثر مې هم لیکلی دی څوک د دا نه وایي چې ګینې منظر صاحب د غزل شاعر دی د نظم شاعر دی نثر هم زما نثر به دې هلکانو سټډي کړی وي دی دې تپوس کولی شئ تاسو زما نثر به هم داسې وي لکه څنګه چې زما نظم فلسفیانه دی یا زما غزل فلسفیانه دی نو ما په دې درې واړو صنفونو خو عبور حاصل دی هغه څه خبره نشته دی چې ګینې اکثر ما باندې دا اعتراض کېږي چې منظر صاحب ته د غزل شاعري د نظم شاعري نثر نه لیکي بلکل ما نثر هم لیکلی دی خو ما په غزل او په نظم ډېر زیات کار کړی ډیره ښه ده ملګرو د ادبي ګلونو نننی میلمه امام منظر صاحب راسره ناستې کوي نورې پوښتنې به هم کو ورسره چې راته رایادېږي ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو نو بلکل امام منظر صاحب خپل یو غزل راسره بل هم شریک کوي ډېره بخیر وایي ظالم شما قاتل شما دا سهیل ننګیال ته ډالۍ کو ظالم شما قاتل شما غدار شما نو خوشم ظالم شما قاتل شما غدار شما نو خوشم د لار نه چې بیخي په بله لار شما نو خوشم چې څومره ایماندارم خلکو ویل چې لیونی دی چې څومره ایماندارم خلکو ویل چې لیونی دی دې خلکو ته چې څومره ګناهګار شومه نو خوشم ته راغلی ګل دې راوړو همدردي را سره وشوه ته راغلی ګل دې راوړو همدردي را سره وشوه د سوچ خبره دا ده چې بیمار شومه نو خوشم چې یارم ورځ په ورځ به غورځېدمه په محفل کې چې یارم ورځ په ورځ به غورځېدمه په محفل کې په خدای دې یقین وشوه چې اغیار شومه نو خوشم طوطي په نغمو سرم خلکو جبه زما پرې کړه طوطي په نغمو سرم خلکو جبه زما پرې کړه لستوڼي کې چې هر چاته خامار شومه نو خوشم جماعت کې چې ملاوم نه مې کور نه مې تنبې وي جماعت کې چې ملاوم نه مې کور نه مې تنبې وي پولیس کې چې وړوکې حوالدار شومه نو خوشم جماعت کې چې ملاوم نه مې کور نه مې تنبې وي پولیس کې چې وړوکې حوالدار شومه نو خوشم راځي اوس هر سړی په احترام راته ټیټیږي چې کور مرانېدمه چې مزار شومه نو خوشم او د خلکو ویل مسکه ډېر شراب به دې خراب کړي د خلکو ویل مسکه ډېر شراب به دې خراب کړي منظره زه چې څومره هم خمار شومه نو خوشم یقینا ډېر خوندور شعرونه امام منظر صاحب په نن وخت کې مو د شاعرانو نه څه ګیله شته او که نه زه دا خبره تاسو سره کومه ستاسو د چینل په وساطت سره چې ګیله خو خامخا شته خفه شي سړی ډېر زیات خپل ځان ته هم خفه شي خپل لیک ته هم خفه شي چې دا موږ څه کوو دا خلک څه کوي موږ لګیا یو قلم مو اوچت کړی دی د خوار پښتون چغه وه او د دې خاورې چغه وه او د دې وطن چغه وه او د دې ولس د دې غرونو لر او بر د دې ځپلي پښتون چې موږ سره سو شول په دې 20 شلو کالو کې
څه ونه شول تاسو وکتل په پېښور کې څه ونه شول په لر او بر په ټول وطن کې وګورئ څومره وینې وبهېدې څومره پښتانه تباه شول غرق شول څومره جینکۍ هغه بې پلاره شوې څومره ماشومان بې موره شول څومره ناویانې کونډې شوې څومره پلاران میراث شول هغې خلاف مونږ اواز پورته کوو د هغه جبر خلاف د هغه ظلم خلاف بیا هم خلک وایي چې منظر کافر دی منظر غدار دی منظر داسې خبرې پکې راځي جي چې وایي منظر شیطان منظر دی امام منظر نه دی نو خیر دی جي اول خو اسلام څه وایي اسلام وایي چې یو سړی بېراه دی ګمراه دی یا هغه ته ښکاري چې دا مرتد دی یا مطلب هغه ټیک تا په ذهن کې کافر دی نو اسلام حکم دا دی چې بهی ته راشه هغه ته کښېنه هغه ته نصیحت وکړه هغه ته وصیت وکړه که چېرې هغه بیا بېلارې وي نو بیا ټیک ته به یې قتل کړه مړې کړه نو زه بېګناه نه یې زه لیدلی یم نه ما سره ناست دي نه ما خبرې اورېدلې دي نه زما په شاعرۍ پوهېږي څوک د پېښور نه وایي چې کافر دی څوک د چارسدي نه وایي چې کافر دی څوک د سوات نه وایي چې کافر دی نو زما د نن د شاعرانو نه دا ګیله ده چې شاعري صرف د تاسو چې کوئ دا خو نه ده شاعري خو یو داسې سمندر دی چې عمر به تیر شي و دا سمندر به د چا قلمه موچ نه کي د دنیا قلمونه دا ټول بوټي قلمونه که دا سمندر چا وچ کو نه وچېږي نو که زه هغه رنګه شاعري کوم نو ټیک ته نو تاسو په باندې ځان د پوهولو کوشش وکړئ او که نه پوهېږئ ما نه تپوس وکړئ خیر دی دا څه بده خبره خو نه ده نو تاسو ما باندې الزامات وړې لګوئ فتوې وړې راکوئ تاسو ماته نو زما له شاعر نه دا ګیله ده چې زما روري زما د قلم د قافلې ملګری نو مهرباني کوه داسې فالتو داسې بېځایه الزامات دا خوند نه کوي نه زه کافر یم الحمدلله پدري شجري مسلمان یم الحمدلله نه شیعه یم بعضې خلک به کوي دا شیعه دی الحمدلله زه مسلمان یم کټر پاکستانی یم کټر نه زه غدار یم دې ملک سره الله دې هغه وخت نه راولي چې زه دې ملک سره غداري وکړم خو چونکې دې خلکو سره چې کوم ظلم کېږي دا اټک را دې پړه چې کوم خلک پراته دي دې خلکو سره چې څه کېږي د هغو خلاف که زه اواز پورته کوم نو تاسو ماته شاباشۍ نه راکوئ ملا مې نه ټپوئ نو ورته راپسې خبرې کوئ بس دغه یوه ګیله مې ده جي ډیره زیاته مننه یقینا د امام منظر صاحب دغه ګټورې خبرې به مو اورېدلې وي زده کړه به مو ترې کړې وي او ورسره بتي کلامونه هم اورو ملګري به دغه تمه هم لري نو بالکل امام منظر صاحب د کلامونو اړخ ته به راشو نو بالکل ورسره به یو غزل دا سره بل هم شریک کوي نو ډېر به خوشحال شو صحیح شو دا به غفور شباب ته ډالۍ کوم اسلام ارشاد شباب صاحب تاسو ته ډالۍ وي وایي ستا مخ پسې مې ستوري اسمانونو نه راکوز کړل ستا مخ پسې مې ستوري اسمانونو نه راکوز کړل ډېر خلک مې د قبر د سرونو نه راکوز کړل نیستي ده د خانانو مزدورۍ ته یو باسم نیستي ده د خانانو مزدورۍ ته یو باسم واړه واړه بچي مې د کټونو نه راکوز کړل او کافرې بیا د خپل مالت په کوم سر کې مسکی شوي کافر بیا د خپل مالت په کوم سر کې مسکی شوي جومات نه د ډېر خلک د منځونو نه راکوز کړل ستا نوم مې د رباب په ترنم کې نغمګر کړو مارغان مې د کنډو د چنارونو نه راکوز کړل او نستی کې د تعلیم هر یو کتاب ته په جړا شو نستی کې د تعلیم هر یو کتاب ته په جړا شوم بنګړي چې راته خویندو د لاسونو نه راکوز کړل ګریوانه تار پتاري خو د هر تار نه د زار شم پزان پس د خلک د بامونو نه راکوز کړل او منظره د رخسار نه یې خولۍ جولۍ ته راغلی منظره چا شراب د جنتونو نه راکوز کړل ډېره مهرباني چې ډېره مننه چې یقینا دغه شعرونه به مو خوښ شوي وي خوند به مو ترې اخیستی وي ادبي ګلونو دغه خپرونه د امام منظر صاحب سره بالکل نو پروګرام کې به د نورې پوښتنې هم کوو امام منظر صاحب د ژوند یو دوه کیفیتونه یو دوه حالات را سره شریک کړي چې کم کې تاسو ته ډېر زیات خفګان رسېدلی و ډېر ښه سوال دی ډېر ښه سوال دی وکړو انضمام وروره خفګان راته په هغه وخت راغلی دی ژوند ټول د خفګانونو د انضمام وروره تاسو ته خپله پته ده چې دا کوم حالات دي خو بس خفه په دې شم کاش دا د ما په هر چینل دا خبره وي بس خفه په دې یم چې دومره درانه خلک دومره درانه پښتانه یقین وکئ تاسو قسم په خدای که د تاریخ کتابونه د دوی دغه تعریف یوسي د دوی صفت نشي وړی که د دوی تاریخ شروع شو که د دې خلکو صفت شروع شو نه په یو اقدار باندې به د دوی 50 کتابونه ولیکلی شي چې هغه به د اکسفورډ په یونیورسټۍ کې هم ځای نه شي دومره کتابونه پرې راځي هغه خلک پرېوتل هغه خلک بې قدره شول
د هغه خلکو نن نوم نشته د نن نه 10 کاله مخکې هم داسې حالات نو دا ما سره مشران مخامخ ولاړ دي ته به پته وي زما خو به د نه ډېر کم عمر دی خو د نن نه تقریبا 10 کاله مخکې هم داسې حالات نو چې پښتون په دې حالات کې نو خفه په دې یم چې پښتونه تا سره دا څه کېږي دا څه در سره وشول ته بیا مودئ یوه دویمه دا چې پښتونه هغه چې خلک در سره کوي خو بېله ته ځان سره څه کوې تا خپل حیا خپل صادر خپل پټکې تا کوم ځای ته راوړو تا بازار ته راوړو تا چوک ته راوړو تا میدان ته راوړو په کوم سنګر چې به زمري جنګېدل تالته سپي جنګې په کومه حجره کې چې به عجب خان او مرزا خان کېناستل تالته اجراګان ګډې زما د پښتون قوم نه دا یوه ګیله ده او په دې انضمام وروره ډېر زیات خفه یم که څوک را باندې الزام لګوي چې غدار دی که څوک وایي چې دا ایکټینګ کوي یا اوور ایکټینګ کوي هغه هېڅ خبره نشته زړه مې درد کوي جي زړه مې درد کوي تاسو یقین وکړئ الله تعالی باندې یقین وکړئ چې ډېر خلک مشوره راکوي چې بی دا انقلابي غزلې مه لیکه دا به درته نقصان در ورسوي خو تاسو یقین وکړئ چې زه قلم راوالم نو بس دا تصویران راته رامخې ته شي دا د دې لوس لغړ ولس د دې خوار ولس نو زما قلم بل خوا نه ځي نو ما خفګان په دې دی چې کاش هغه وخت یې الله راولي چې پښتون خپل بامې عروج ته ورسي خپل اسمان ته ورسي خپل مقام ته ورسي په موږ چې کوم لوبه وشوه په موږ چې کوم لوبه کېږي چې هغه ونه شي هغه موږ وپېژنو ځکه چې زموږ په اوږو خلکو خپې کېښودې او مریخ ته او ستورو ته رسي او موږ نور پاتال ته رسو دغه زما خفګان دی بالکل جی یقینا ښه سوچ دی امام منظر صاحب ډېره زیاته مننه مو کوو چې وخت مو راله راوویستو پروګرام کې م راسره ناستې وکړو پیغام به درنه اخلو پیغام خو بس تشام رورم دغه پیغام دی نو چې د کومه خبرې ما وکړي دا پیغام دی او زما په هر غزل کې پیغام دی زما په هر کلام کې پیغام دی پیغام خو ما په کار ضرورت نشته خو یو پیغام وړوکی غونه پیغام چې آفرین زنده باد زه ویم چې د 2000 نه بعد کوم نسل پیدا شوی دی زما په شاعرۍ پوهېږي د 2000 نه بعد چې کوم نسل پیدا شوی چې هغه عمر به نن 19 20 18 وي هغه زما په شاعرۍ پوهېږي او زه دا داد ورکوم دا اعزاز ورکوم د نوي کول ته چې دی کې چې کوم ټیلنټ دی کوم شعور دی کوم باضمیره دی او کوم د وطن په خاوره او په مینه پوهېږي داسې زاړه کسان نه پوهېږي ما ته یې پته لګي جي نو زه د ما پیغام دا دی چې تکړه شئ دغه شانې رامخکې شئ تاسو د نن زلمي یئ په تاسو به سبا بوجونه راځي د دې خاورې د دې تاریخ د دې قوم نو زما پیغام دا دی چې دا زلمی دی الله پاک دا شانې د میدان ته راوباسي چې زمونږ مرسته کوي زمونږ ملاتړ وي او مونږ هم پرې ډاډوي مننه مو کوم امام منظر صاحب راسره د نننۍ خپرونې میلمه و ادبي ګلونه ولې چې تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه فنا لري او نه خزان ولې چې ادب لاباني څیز دی په دغه اړه نن راغلي یو د امام منظر صاحب خواله ملګرو زموږ ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ خپل رور انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرامین شام خان له ورکړي اجازت د لوی الله